زلمی خلیلزاد د جمهوریت مشرانو ته افغانستان ستاسې بې کیفیتۍ له خاورو سره خاوري او طلایي چانس یې له لاسه ورکړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وروستي جمهوریت په مشرانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سخته نیوکه کړې. نوموړي په خپل ایکس پاڼه لیکلي، جمهوریت ستاسې د بې کیفیتۍ او له امله ړنګ شو او تاسې په حکومتوالۍ په مذاکرې او جګړې نه پوهېدئ. نوموړي افغان سیاسیونو ته په اشاره لیکلي چې افغانستان یو طلایي چانس ستاسې د بې کیفیتۍ له امله لاسه ورکړ او تاسې د افغانستان له خاورې سره خاورې کړ. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جمهوري حکومت د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي وو، هر ځل چې خلیلزاد کابل ته سفر کوو لومړی یې د سولې فضا جوړوله او له ولسمشر سره یې له کتنې مخکې له سیاسي رهبرانو سره کتل او آرګ یې د سولې او ثبات ګډوډونکي معرفي کوه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.